الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. کله چې هر صورت شروع کیږي د هغې نه مخکې موږ درې خبرې ذکر کوو، دا ضروري. یو د صورتو د مخکې صورت سره، یعنی کم چې مخکې تیر شو هغې سره ربط اور مناسبت صحیح. دویم د صورتو شان نزول. دریم د صورت دعوه و مقصد او څلورم خلاصه د صورت. دا څلور خبرې ضروری او لازمی. د ټولو نه اول د دې صورت نوم دی سورت مریم، او مریم ورته ځکه وایي چې په دې صورت کې د مریم علیه السلام تفصیلی ذکر را روان دی، ځکه ورته وایي سورت مریم. تفسیر فتح البیان لیکلی وی په ټول قرآن کریم کې صرف د مریم علیه السلام نوم ذکر شوی، نور د هیڅ زنانه نوم پکې نشته دی. د زنانه یعنی د بل زنانه نوم قرآن نه دی اغستی سوا د مریم علیه السلام نه. او بیا په ټولو قرآن کریم کې د مریم علیه السلام نوم دا 33 مرتبه راغلی، 33 کرتی. نو یو د دې نوم دی سورت مریم. دویم دی صورت تا سورت کاف ها یا عین صاد دام ورته وی، دیم نوم دی. نو اکثر دا بعض قرآن مجیدونو کې دی زما دی قرآن کې خوی بره ورته سورت مریم لیکلی، بعض قرآن مجیدونو کې ورته دغه نوم لیکلی، دا کم چې حروف مقطعات کې راغلی. نو دیم نوم دی. د نزول په اعتبار سره کله چې دا رب العالمین نازل کړی دی نو دا 44 نمبر صورت دی، 440ختم. لیکن قرآنی ترتیب په لحاظ سره دلته څوم دی 19 19 نمبر صورت دی. دې نه مخکې 18 ذکر شوي. اصل کې دا د سورت فاطر نه پس نازل شوی، سورت فاطر 22مه پاره کې راځي. نو نزول په اعتبار سره 440ختم دی، او ترتیب قرآنی په اعتبار سره دا 19 نمبر صورت دی. د نمخ کی صورت ذکر شو سورت الکهف، اوس دا سورت مریم دی. نو هغه صورت سره ربط مناسبت دا دی. په سورت الکهف کې ذکر شو چې بعض خلکو با لکه مشرکانو با د نیکانو صالحانو خلکو په باره کې غلطی عقیده ساتلی، لکه اصحاب کهف اولیاء الله. دغه رنګ واقعه د ذوالقرنین چې اوچت ولی تیر شوی، دغه رنګ واقعه د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام پکې ذکر شوه.
نو مشرکینو به د هغوی په باره کې دا غلطې عقیدې ساتلې چې یاره دا اولیاء الله نو دا حاجت روا مشکل کشا هم کیدی شي. نو د هغې جوابونه الله رب العالمین هلته وکړو. دی صورت کې به د انبیاء علیه صلات والسلام په نومونو سره واقعي ذکر کیږي او دې کې اصل کې د دغه خلکو په غلط و عقیدو باندې رد دی. نو دی صورت کې الته اولیاء الله صالحین ذکرو، دلته وس الله رب العالمین د انبیاء علیه صلات والسلام ذکر بکی چې د دوی په باره کې به بعض خلکو غلط عقیدې ساتلی. الله رب العالمین ثابتی چې دام په بندګۍ کې ماته محتاج، د دوی عبدیت او محتاجی به ذکر کوي چې دام زما بندگان دی. وی ګوره وګوره ذکریا علیه السلام زوی نو زمانه دعاګانې به کولی چې یا الله تا ته محتاج یم، سپینګیرې یم، ماله بچې راکي. نو چې یو سړی ځان نه زوی نشي پیدا کولی، ا د چا حاجت پوره کولی شي نشي. دا خلک خو په غلطه دی چې ځي باباګانو پسې ګرځي. څوک زانګو کې کاڼي زنګوي، څوک لوټې زنګوي، وایي بابا تعالی راغلیم زوی مې نشته مالی راکه. نو په دغه عقیدو باندې الله رب العالمین رد کوي. نو دی د مخکې سره ربط اور مناسبت شو چې مخکې کې هم د صالحینو خلکو تذکره وه او دی صورت کې به هم ذکر کیږي. دویم دعوه و مقصد د دې صورت څه دی؟ نو بس لوی دعوه و مقصد د دې صورت دا دی چې په دې صورت مریم کې الله رب العالمین د انبیاء علیه صلات والسلام عبدیت ذکر کوي چې دا ټول ګوره زما بندګانو، او د هغې سره سره الله رب العالمین ملائک به هم ذکر کوي چې وګوره ملائک اگر چې زما یو پاک مخلوق دی ما پیدا کړی، لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. الله یو ملائک هغه مخلوق دی چې زما نافرمانی نه کوي، څه چې ورته زه وایم هغه کوي. خو الله وایي سره د دې نه ګورې ما سره به نه شریکوي، هغه ما ته محتاج دي، هغه هم زما په عبادت او بندګۍ باندې مکلف دي. نو د دې صورت دعوه او مقصد دا شو چې په دې کې د انبیاء علیه السلام او د ملائکو عبدیت او محتاجی به ذکر کیږي. دی وجه نه په دې صورت کې بعد د شپږ انبیاء علیه صلات والسلام نمونه الله ذکر کوي. ذکریا علیه صلات والسلام به په نوم سره ذکر کیږي، عیسی علیه صلات والسلام به په نوم سره ذکر کیږي، ابراهیم علیه صلات والسلام به په نوم سره ذکر کوي، موسی علیه صلات والسلام به په نوم سره ذکر کوي، اسماعیل علیه صلات والسلام به په نوم سره ذکر کیږي، او شپږم ادریس علیه صلات والسلام به په نوم سره ذکر کیږي. یوم نوم هم پکې راځي، هغه دی د مریم علیه السلام، خو چونکې هغه نبی نه وه، په زنانو کې پیغمبر نه ده راغلی. اصل کې دا اووه نومونه به پکې دې صورت کې الله رب العالمین ذکر کوي. بیا دې صورت کې یو آیت را روان دی، آیت السجده ورته وایي چې کله سړی هغه لولي نو بیا سجده د تلاوت کوي. 58 نمبر آیت دی. په هغې به الله رب العالمین دا ثابتوي چې دا ټول انبیاء علیه صلات والسلام سره د مریم علیه السلام نه دا ټول په عبادت کې ما ته محتاج و، ما ته سجدې کولې او ما ته جړاګانې کړي، نو زما سره مه شریکان کوئ. بیا به الله رب العالمین د ملائکو تذکره کوي چې ګوره په ملائکو کې یو لوی ملک دی چې هغې ته وایي جبریل علیه صلات والسلام. الله وایي هغه زما د اختیار د لاندې و چې ما به ولې اجازت نه ورکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله به م نشو راتلی. سورة الکهف کې تیر شو چې 18 ورځې وحی بنده وه که نه، د الله حکم ورته نو دی نه راغلی. نو چې کله جبریل علیه السلام هم د الله د حکم د لاندې دی نو د هغه سره هم اختیارات دا نشته، د هغه عبدیت او عاجزي به هم دی کې ذکر کیږي. دریم خلاصه د صورت. نو دی صورت کې اصل کې دغلته ورته بره لیکلی دي آیاتها 98 دوکم سل آیاتونه دي په دې صورت مریم کې، او رکوګانې پکې شپږ دي. نو علماو دا صورت 3 بابونو ته تقسیم کړی دی چې دا صورت با دا 98 آیاتونه په 3 بابونو کې چلیږي. اولنې باب دا اول آیت نواله تر 63 نمبر آیت پورې دی. په دې باب کې بس لنډې 3 غټې خبرې دي. اول به پکې دغه اووه نومونه ذکر کیږي چې شپږ انبیاء علیه صلات والسلام دي کوم چېرته ما نومونه ذکر کړل، او یو پکې مریم علیه السلام ده، د دوی باس په پکې تفصیلي کیږي.
دویم پکې بیا تخویف اخروی به ذکر کیږي د آخرت یاره. او دریم نمبر کې غټه خبره بشارتونه دي د مؤمنانو دپاره. بس دی اول نه 63 نمبر آیت پورې دا خبرې به ذکر کیږي. د دې صورت یو عجیبه خصوصیت دی او هغه دا دی دا صورت چونکې مکه کې نازل شوی مکی صورت دی او دا په هغه وخت کې نازل شو په کم وخت کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ملاو شوی او 4 کاله شوی. نبوت 4 کاله شوی او هغه دور کې دا صورت نازل شوی چې داسې وخت و چې د مکی کافرانو د مؤمنان ډیر زیات تنګ کړي. انتهایی ظلم زیاتی ور باندې کېدو. صحابه کرام دومره مجبوره کړل چې هجرت ته بیا لاړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو د الله د طرفه حکم نو هغه ایثارو خو د ملګرو ته ویل چې زه تاسو لاړ شئ. اولنې هجرت چې زمونږ په دین کې شوی نو هغه حبشو ته شوی دی. ویل زه تاسو حبشو ته هجرت وکئ. د حبشو ته ولې ولیږل؟ دا ځکه هغه وخت کې چې د حبشو کم باچا او مشهور په نجاشي د خپل نوم یې اسحمه و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر را رسېدلی و لا ایمان دی باچا دی وخت کې نه دی راوړی. خو دومره ورته پته وه چې یاره د دې باچا په مزاج کې لږه نرمي شته. د ملګرو ته ویلي چې تاسو هجرت وکئ خو حبشو ته به لاړ شئ. صحابه لاړل، زنانم ورسوي. کله چې دوی حبشو ته لاړه دلته کافرو یو خط ولیکو مشرکین مکه او د خط کې د اسحمه نجاشي باچا ته ولیکل چې لوی دهشتګرد دغلته درلل. دلته مکه کې هم فساد خور کړی او اوس تا حبشو ته درل دا ملک دله خرابوي. دا خو همیشه نه دا ټاپه را روانه ده چې حق پرستو باندې همیشه دا ټاپه لګي. وایي دا دهشتګرد دي او فسادګر خلک دي. هغه ته چې خط ورسېد هغه خط داسې پړاو کو نو غم ورسه پیدا شو. باچا څه خو غمي. نو هغه خپلو کسانو ته ویل چې وګرځئ یو ډله د مکې نه راغلي د راپیدا یې کوي. نو صحابه کرام یې راوستل. د هغوی امیرو جعفر رضی الله تعالی را طلب یې کو. باچا ته چې کله مخامخ شو نو دی باچا ته چې به څوک پیش کېدل نو ډېر په عجیبه انداز سر به ورته ښکته کړ. صحابه سیده ورغلي دي. نو جعفر رضی الله تعالی عنه امیرو نو د داسې خبرې اترې وشي. ورته ویلې د کوم ځای؟ ویلې موږ د مکې. ویلې ستاسو عقیده او مسلک څه دی؟ نو جعفر رضی الله عنه ورته ویلې زمونږ عقیده د توحید ده. موږ وایو چې هر څه یو الله کوي، حاجت روا او مشکل کشا بس یو الله دی. دا زمونږ عقیده ده. د الله نه علاوه مخلوق چې کوم دی بې اسبابو هیڅ نشي کولی. او ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی او په د باندې زمونږ ایمان دی. باچا چې دا خبرې واورېد نو اسحمه ورته ویلې دي نجاشي ویلې تاسو په نبی چې کوم کتاب نازل شوی قرآن کریم د هغې څه حصه دله درځي؟ نو دا صورت مریم صحابه په مکه کې زده کړی زبانی. نو جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته ویلې آو ویلې لږې راته ولوله. نو جعفر رضی الله تعالی عنہ سورت مریم د ابتدایي آیاتونه تلاوت کړي دي. نو د آیاتونه تلاوت کول لګیو د عیسی علیه السلام د تذکیرې پورې ورته لوستلي چې دی لوستل چې وی کتل نو د نجاشي باچا په مخ باندې د اوښکو سیلاب روانو. سخت جړل. ګوره د قرآن دومره اثر دی. ایمان یې لا نه دی راوړی. وی په دې مخ باندې اوښکې روانې وي او دا ګیرې د دې اوښکو نه سمه لمده شو. مخکې به کافر هم ګیرې پرېښودلې. نو ګیرې د اوښکو نه لمده شو. خوا کې ورسره کم چې نسوارا علما ناستو سورة المائده کې ذکر تیر شوی نو هغوی هم ورسه په جړا شو. او خو په قرآن پوهېدل جبه خو یې وکنه. نو بس چې کله دا واورید نو دی حدیث کې راځي مسند احمد کې د نجاشي باچا د دې ځمکې نه یو خسڼی شان داسې راوچت کړ ډکې او ورته ویلې چې قسم په الله قسم بالله دا خسڼی اینې ویلې آو ویلې زمونږ په کتاب انجیل او ستاسو په قرآن کې دومره فرق هم نشته لکه څومره چې دا خسڼی دی. یعنی دا دواړه یو شان دي. آسماني کتابونه دي. او علی الاعلان ویلی ما ایمان راوړو. نو دا هغه صورت ته صورت مریم دا د دې خصوصیت ته چې د دې په اورېدو باندې دا هغه وخت یو باچا نجاشي د حبشو هغه د دې په اورېدو باندې دومره تاثیر یې په کړی چې ایمان یې راوړی دی.
قرآن کریم دیم ډیر مؤثر کتاب دی خو چې لږ د سړي په زړه کې نرمي دا ډیر اثر کوي په سړي باندې. کاف ها یا عین صاد دې ته وایي حروف مقطعات. دا باسونه مخکې مونږ کړي دي. په دې باره کې لنډه دا عقیده به ساتي چې دا د قرآن کریم حصه ده په لوستلو اجر ملاویږي. باقي د دې معنا د الله نه علاوه بل چاته پته نشته. دومره دا چې علماو پکې بعضې اشارات ذکر کړي دې ته معنی نه ویلی کېږي. دا بعضې علماو پکې اشارات یا حکمتونه لیکلي خو دا به معنی نه. لکه ابن جریر رحم الله په تفسیر کې د عبدالله ابن عباس نه د دې حروفو دا معنی را ذکر کړي. کاف معنی دا کفایت د الله یعنی کافی دی الله. د ها معنی ذکر کړي دا هادی دی الله یعنی هدایت هم الله ورکوي. د یا معنی ذکر کړي د ید الله فوق ایدیهم د الله لاس د الله قدرت او طاقت په هر څه د پاسه دی. د عین معنی ذکر کړي د علم د الله الله علم د هر څه نه اوچت دی. د صاد معنی ذکر کړي د صادق الوعد الله رښتینی وعده والا دی. خدای معنی نه د داسې حکمتونه و اشارات دي. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. ذکر دا اصل کې هاذا ذکر ټکی دی. ذکر رحمت ربک دا یاداشت دی د رحمت د رب ستا عبده په بنده خپل باندې زکریا چې زکریا علیه السلام. ګوره واقعی شروع کړه اول د هغه ووونه د زکریا علیه السلام. دا ځکه اول راوړه چې دا اصل کې د نسواراو د یو شبهې جواب دی. نسواراو به دا شبهه کوله د زکریا علیه السلام په باره کې. هغوی به ویلي چې ګوره زکریا علیه السلام په داسې عمر کې زوی کیږي وروستو راځي انتهایی بوډا شوی دی ښځه یې شنډه وه په داسې عمر کې د ده بچی پیدا کیږي نو د ده قدرت او تصرف شته دی نو بیا به د ده په نوم به نظر نیاز منښتې ورکولي. الله رب العالمین د هغې جواب کې دی آیاتونو کې چې دی خو زما بنده و ما ته محتاج و که بچی دی نو ما ورکړی په خپل کمال خو نه دی پیدا کړی. دا خو رحمت ربی که دا خو زما رحمت و بده بانی چې ما ولا بچی ورکړو. چې یو سړی بچی کې ما ته محتاج نو تی څنګه د هغه نه غواړي تیم د الله نه وغواړه. مقصد یې دا دی. ذکر رحمت ربک دا یاداشت دی د رحمت د رب ستا. رحمت نه مراد د ده د دعا قبلول یا دعا وروستو راځي. عبده په بنده خپل باندې. ګوره عبدیت د اوچت مقامي نو دلته ځکه د دپاره دا لفظ راوړي. زکریا چې زکریا علیه السلام اوس دعا ذکر کوي. اذ نادا ربه کله چې آواز وکړه رب خپل ته نداء خفیه آواز پټ. ګوره دې کې آداب ذکر دي د دعا. دعا چې غواړي نو په پټه باندې غواړه هغه الله قبلی. بیا چغې سورې به په دعا کې نه وي که ذکر کې په پټه باندې چغې سورې به پکې سړی نه وي. ګوره زکریا علیه السلام باره کې الله سوي چې ما ته آواز کړی دی خو څنګه آواز نداء خفیه پټ. علماو ذکر کړي مفسرینو دلته لوی باس کړی دی وایي په پټه باندې دعا غوښتل دې کې لویه فایده دا ده چې دې کې ریاکاري نه راځي عاجزي پکې ډېره. ځکه چې دې په اوچت اواز باندې وي خو ریاکاري زړه ته راځي بل دې ګوري که نه چې څومره دې په پټه باندې دعا غوښتله د الله ذکر عبادت دې څومره په پټه کو نو هغومره پکې تضرع عاجزي به ریاکاري به پکې نه. معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیہ لیکلی دي د دې آیت د لاندې او اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اور دعا آہستہ کرنا افضل ہے. ورا غم لیکلی دی و دعا چې غواړي پټې غواړه په قلاره او ذکر چې کې دومره کوه چې ځان سره اوري چغې سورې پکې مو. بیا پکې د تفسیر قرطبي په حواله سه یو حدیث را نقل کړي. دا حدیث محرر الوجیز تفسیر هم راوړی. حدیث دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان خیر الذکر الخفی و غوره ذکر هغه دی چې خفی هغه پټ ویلی کېږي. نو ذکر او دعا چې کې نو په څنګه آواز به غواړي پټ چغې سورې دا به پکې نه وي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ویلي حدیث دی سنن دارمی راوړی نورو کتابونو کې مشته. ویلي اپلانکې جمعات ورته یاد کړو په هغې کې څه کسان ناجمع شوي دي په چغه باندې ذکرونه کوي. عبدالله ابن مسعود ورته وی ښه ویلي ورې زه پسې ورځم. د خپله جوغه وه کوټ شانو تقنع ورته وی هغه واچو او جمعات ته ورغلی.
صحابه به د دې بدعاتو سم رد کو، اپریشن به ولا کو، نشو هغوی برداشت کولی هغه کار چې پیغمبر نه کړی خلک یې کوي. نو دی ورلی دی جومات ته چې ورلی وی کتل اقه شانه کسان ناست او په چغه اوازونو باندې ذکرونه کوي. وی ده ورته ویلي دا د هغه الفاظ دي، وی ده ورته ویلي فمن عرفني فقد عرفني، څوک چې ما پیژني نو هغه خو به اوس تاسو کې ما وپیژنئ، او ومن لم يعرفني فانا ابن مسعود، که څوک ما نه پیژني نو زه درته وایم زه ابن مسعود یم. او بیا ورته ویلي چې دا تاسو څه شی ایجاد کړی دی، په چغه باندې ذکرونه کوئ. او بیا ورته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لږ وخت وشو چې وفات شوی، ویلې هغه لوښي م لا نه دي مات شوي په کوم لوښي کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوراک کو، هغه کپړې لا نه دي زړې شوي کوم لباس چې به نبي علیه السلام اغوست، یعنې دومره لږه موده یې وشو وفات شوی، او تاسو بیا په دین کې نوی کار ایجاد کو. او وی بیا څه چلو که لمنې د کاڼو نه ډکه کړه، غزارې په وکړو، ټولې د جومات نه وشړل، ردې بدې ورته وویلي. او تاریخ کبیر د امام بخاری کتاب دی، هغې کې ته را نقل کړي دي. و عبدالله ابن مسعود به فرمایل چې ان خرق المسجد احب الی من البدعة فیه، وی که یو جومات وران شي وی دا راته خوښ دی، خو د هغه جومات نه چې بدعات پکې کېږي، د الله یو طریقه نه کړي او خلک یې پکې ایجاد کړي. نن سبا مساجدو کې د پیران ګډاګانې کوي، دا رقص او ګډاګانې او د سرکونډۍ پکې اړوي. نو دعا چې کې نو په قلاره، ذکر کې نو په قلاره، چغې سورې به نه وي. سورتو آل عمران کې غالبا تیر شوي دغه آیت دی چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، الله وی مانه چې سوال کې نو په عاجزۍ سره او په پټه باندې. نو وګوره ذکریا علیه صلات وسلام د بچی دعا غواړي خو په څنګه نداء خفیه. قال ربی، ویل ذکریا علیه السلام اے ربا انی وهن العزم منی، یقینا کمزوری شوی دی اډوکی زما، عزم اډوکی وی وهن کمزوروالی ته وی. ګوره د انسان چې اډوکی روغي او غوښې کمزوري نو بیا هم خیر دی لږ طاقت وي، خو چې اډوکی دې کمزوری شو نو بس پوه شي چې اوس څه شولې، بوډا شوې، بس ختم شي، هغه عمر ته دی رسېدلی. و یا الله زما دا اډوکی سری دا کمزوري شوي دي. دا دعا د هغه وخت کې غوښتې ده که تاسو ته یاد دي 3 پاره کې تیر شوي سورت مریم کې. آل عمران چې کومو د عمران علیه السلام بیبي نظر منلی چې زما په دې ګیډه باندې سی که دا الک پیدا شو نو زه به د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کوم. هغه څوک پیدا شوه؟ مریم علیه السلام. ما فی بطنی محررا فتقبل من. نو هغوی خو الک غوښتی و، جینۍ پیدا شو، خیره خو جینۍ هم د کمال جینۍ وه. نو هغه وخت کې بیا ذکریا علیه صلات وسلام چې د هغې کله کفالت کو نو هغه محراب ته چې ورلی نو د دې سره بې موسمه میوې پرتې وي. ده ورته ویل یا مریم انا لک هذا، هغې ورته ویل قالت هو من عند الله. په دغه وخت کې دا دعا د غوښتې د اصل کې چې الله دې له بې موسمه میوې ورکوي نو ما له په دې عمر کې بچی نشي راکولی. دغه وخت کې بچي ته شوق و او بچی اصل کې د دین د سمبالښت دپاره غوښتې. نو الله نه دعا غواړي. ګوره په دعا کې وسیله پکاري. یو خدا د مشرکانو بدعتیانو وسیله ده چې د پلانکی بابا په خاطر دا وسیلې نشته. قرآن آیاتونو نه 2 قسمه وسیله دا ثابته ده په دعا کې. یو دا ده چې دعا غواړي نو الله ته د الله نومونه اسماء او صفات پیش کوه. دویم دا د عاجزي ورته خپله پیش کوه. دلته هغه عاجزي ذکر ده. قال ربي، ویل ذکریا علیه السلام اے رب زما انی وهن العزم منی، یقینا کمزوری شوی دی اډوکی زما، واشتعل الرأس شیبا، او تک سپین شوی دی سر زما شیبن د بوډاوالینا. مطلب دا ټول ویښته سپین شوي انتهایی بوډاو. یا الله زه ډېر بوډا یم، سپینګیری یم، عاجز یم، تا ته مې لاس پورته کړی. صحیح حدیث کې راځي نبی علیه السلام وی مسلمانی او بیا سپینګیری او دی الله ته لاس پورته کړي، الله یې لاسونه چېرته نه واپس کوي. ګوره د دې سپینو ډکو ګوره دومره الله خاطر کې موږ څه کوو، موږ یې تورو. موږ وایو چې دا سپین ډکي زه څه کم دام زه تور کم. الله دې دومره خیال ساتي، لاس دې نه واپس کوي. دریم ولم اکم بدعائک رب شقیا،
او نیم زو په دعا ستا سره رب ای رب زما شقیا محروما یا بدبخته. ګوره دې مطلب دا دی یو سړی سخي سړي له ورشي هغه ته وایي چې یاره تا مخکې زما ډېر خیال ساتلی ګورې اوس مې بیا محرومانه کې اوس دله بیا راغلی ذکریا علیه السلام الله ته وی الله مخکې دې م راله ډېرې دعاګانې قبوله کړي دا دعا هم دنه غواړم یا الله ته مې محرومه نه کړي او نه زه ستانه چېرته ناامیده شوی یم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. دی آیت کی ذکر گئی او دی ورپسې آیت کی چې ذکریا علیه الصلاۃ والسلام دا بچی ولې غوښته. ګوره انبیا علیه الصلاۃ والسلام شان ډېر اوچتي ښه هغوی د دې دپاره نه غواړي د دنیا د مال د ګټلو دپاره چې نارینه اولاد راکړي چې مال وروستو دولت وګټي نه هغوی سره د دین فکري چې یا الله زه غواړم چې زما نه پس ستا دا دین زما دا بچی بیا جاري وساتي دا دعوت او تبلیغ کار جاري وساتي. وإني خفت الموالیا یقینا یریږم زه الموالیه د تربورانو نه من وراء رستو زمانه. ذکریا علیه السلام و یا الله زما تربوران دي زمونږ په کورنۍ کې هلک نشته خو جینۍ پیدا شوې وه که نه دا هم د هغې خاندان نه دی د آل عمران نه و خو جینۍ وه نو یا الله هلک نشته دی زه وروستو د خپل موالی معنه دلته دا د ابن عم مفسرین کې د تره زامن تربوران یریږم د دوی نه زما نه وروستو چې زما د دې دین به دوی بیا سمبالښ چرته ونه کي خراب یې نه کي نو یا الله ماله خپل بچی راکړي چې هغه زما د دین سمبالښ وکړي. وکانت امراتي عاقره اوس ورته بله وایي خپل عاجزي ښکاره کوي او د ښځه زما عاقرا شنډه. عاقر هغه زنانه ته وایي چې هغې د ابتدا نه بلکل بچي اولاد یې نه وي عربۍ کې هغې ته عاقر وایي که د عمر په لحاظ سر څومره نو ورته وایي یا الله ښځه مې شنډه ده چې تی رانه کې نو نور څه علاج نشته. فهب لی من لدنک ولیا پس اوبخې ماته د طرف خپل نه ولیا وارث د دین. دلته ولی معنه دا د وارث د دین یعنی چې زما دا دین سنبالی. یرثنی چې وارثي زما د دین ویرث من آل یعقوب وارثي د آل د یعقوب یعنی الله داسې بچی راکي چې زما د دې دینم وارث جوړ شي زما نه پس او د آل یعقوب د دین هم دیسي وارثي. ګوره دا یاد ساتئ انبیا علیه صلات والسلام نه خو اول مالونه پاتې کیږي نو که دومره مالداره نه وي خو که بالفرض د یو نبي نه مال پاتې شي نو د نبي میراث دا څوک نشي وړلی. دا یاد ساتئ دا مسله د نبي میراث دا څوک نشي وړلی ځکه صحیح حدیث کې راځي نبی علیه صلات والسلام فرمایي موږ د انبیا علیه صلات والسلام چې څومره جماعتي نو ما ترکنا فهو صدقه د نبی نه چې څه پاتې شي هغه د ټول امت د مسلمانانو دپاره به صدقه د نبی میراث څوک وړلی دا نشي. مسلم کې راځي چې ذکریا علیه صلات والسلام خو مالداره اسم نو دی نجارو نجار وی په عربۍ کې ترکاڼۍ ته. انبیا علیه صلات والسلام به ټول په خپلو لاسونو حلال کسب کو مزدوري بیا بیا خوړله. داود علیه صلات والسلام بس غرې جوړولي دی خو هم غریب و. دلته د میراث نه مراد څه دی د دین دا چې زما د دین به ګورې وارثي د دنیا مال د نبي نه په میراث کې نه پاتې کېږي. وجعله رب رضویا او وګرځېدې بچي زما له رب ای رب زما رضویا غوره شوی چې الله تا ته هم ډېر ګران یو غوره وګرځي. انشاءالله سبا درس کې به راشي الله دعا قبلی دا دعا تقریبا 12 کاله پس د قبوله شوې ده غوښتې هغه وخت کې ده مریم علیه السلام ته چې بې موسمه میوې ملوي. کله کله دعا سړی غواړي نو دی خفه شي یاره زما دعا الله نه قبلی دعا قبلیږي ضرور خو کېدی شي لږه لیټ شي. ګوره د نبي دعا 12 کاله پس قبلیږي خو زړی نه تنګېږي. موږ او تاسو سار دعا وغواړو ماښامه پورې په انتظار ناست چې کله به راباندې بره نه راورېږي نه دعا غواړه الله به یې دله ضرور قبلی د هغې په وجه به دنه مصیبت لرې کوي. مفسرینو ذکر کړي د آل یعقوب چې ذکر کړي چې د هغې د میراث به هم دی سی وارثي د هغوی د دینم نو د یعقوب علیه صلات والسلام په اولاد کې تقریبا 400 انبیا علیه السلام دا راغلي. دا لوی درجه او فوقیت الله دته ورکړي. کاف ها یا عین صاد الله ښه پوهېږي په معنه د دې حرفونو. ذکر رحمت ربک دا یاداشت دی د رحمت د رب ستا عبده په بنده خپل باندې زکریا چې ذکریا علیه السلام
اذ نادا ربه کله چې आवाज وکړ خپل ته نداء خفیا په आवाज پټ سره قال وی ویل رب ای رب زما انی وهن العزم مني یقینا کمزوري شوی دی اډو کی زما واشتعل الراس او تک سپین شه سر زما شیبن د بوډا والینا ولم اکم بدعائک رب شقیا او نیم ز په دعا ستا سره ای رب زما محروما و انی خفت الموالی او یقینا یریګم زه د تربورانونا من ورائي چې رستو زمانه دي وکانت امرأتی عاقرا او د ښځه زما شنډه فهب لی من لدنک ولیا نو را وبخه ماته د طرف خپل نه وارث د دین یرثني چې وارثي زما د دین ویرث من آل یعقوب او وارثي د آل یعقوب د دین وجعله او وګرځه واغلر رب ای رب زما رضیا غوره شوی